روجه کې مراته رنګونه کېږي وي څنګه چل دی چې زه د مېرور ماښام رو جماعت یې له راسره څه نشته د کار مې پرېښی دی موبایل لا پسې بند کړي موبایل بند کړي په روجه کې ماته خلکو رنګونه کړي دي په کوجه کې مراته کړي دي په هر څه کې راته خلکو په زما مور مړه وه په هغې کې مراته خلکو رنګونه کړي دي د دې خلکو سره نه سترګې شته او نه ورسره زړه شته چې په چا خفه شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ډېر زیات خفه شوم چې داسې قسمه زه ویډیو ګورم، ډېر زیات مجبوره شوم چې داسې قسم ته ویډیو زه تاسو ته سکرین ته مخامخ راوړم. ډېر زیات یقینا چې ملګرو مجبوره شوم. دا زمونږ یو خورکۍ ده د روجې بزرګه میاشت ده، دې سره هغه کارونه کېږي چې د نه کولو دي هغه خلک ورسره کوي. خپل ګاونډیان چې کوم دي، خپل رشته داران چې کوم دي، هغه خلک ورسره داسې کارونه کوي. تاسو دا ویډیو ګورئ، بیا بعد کې زه هم پسو خبرې در سره جی ما توبه وباسله د هر څه نه. د نن نه یوه نیمه میاشت مخکې ما سره دا زیاتې د کلي خلکو کړی و، خو ما کری څه بیا هم نه دي نیسلي، خو زما ډېرې مجبوریانې دي تر اوسه پورې زما مجبوریانې روانې دي. زما د ژوند چا هم تپوس نه دی کړی، نه خپل نه پردي، دا هر څه ما د مجبورۍ نه کړي دي. بس دې خدای مال وس نور هم راکړي چې خدای پاک ماله د حیا عزت زندګي راکړي. زه په دې زندګۍ خو خوشحاله نه چې ما دا هر څه کول او کړي مې دي او پرېښي مې هم دی. اوس یې بیا هم پرېږدم، اوس یې بیا هم پرېږدم، بیا به یې نه کوم. خو زما د کور مجبوریانې دي، زما پریشانیانې دي، ما له هغه چا هم نه حل کولې او نه ورته څوک تیارېدل. هغه کور چې ما جوړ کړه، ما د کلي خلکو ته مطالبه وکړله، مېروره موږ کسبګر یو، ما سره د الله د طرف نه که څه امداد کولی شئ نو وکئ، او که نه کوئ نو بیا هم ستاسو خوښه ده. بیا به دې کلي خلکو په ما باندې هر وخت جرګې دغه کولې، بېعزتیانې به یې راله کولې، ګټې به یې راکره ویشتې. 2 میاشتې موږ کره مختلف ګټې راغلي دي، موږ پسې د شپې اوازونه شوي دي. زما په کور 3 بجې ډزې شوي د دې کلام په سر مخکې موږ چاته نه دغه کړی، ځکه چې په موږ ته خلک په دې خبرو باندې سپک ګوري. او دا کارونه چې ما کړي دي مجبورۍ نه مې کړي دي، او خدای پاک را باندې شکر الحمدلله چې اوس ترې را باندې خدای پرده واچي او الله مې دې خلاصه کړي او خلاصه شم. د دې نه مخکې ما دې خلکو ته ووایي چې ما ته ووایي خبرو کې په کال باندې مې راته ویلي چې ما سټامپ هم لیکلی. واو دا دی یو پیره په ما باندې رال د کلي خلک. ما ورته ویل وروره راشئ ما کره وګورئ څه دي، هېڅ هم نه و. بیا دی په ما باندې چاپه وواله، ما 3 ورځې جیل کې تېرې کړې. په چاپه کې ما سره خپل سکه خورایي و، نور څوک هم نه و. تاڼې ته یې راوستم، تاڼې والا وی چې تا سره څه نشته، خو بیا هم په ما ګوهر خان پرچه وکړله. جیل ته لاړم، په خپله غریبۍ کې مې خاوند کرس پیسې راواخېستې، 1 لک روپۍ په ما ولګېدې. بیا زما لور د مدرسې ته ځي، د دغه ځای یو شیخ دی امیر صاحب ځای په ما ورته پرون تاڼه کې مې ویلي دي، اوس یې ویم چې زما دا بچي به مدرسې ته تللی، جومات ته به یې راله زوی نه پرېښوده، وایي تاسو ډمان یئ. لور به یې راله د مدرسې نه په باجي باندې راوباسله، وایي دا چې په خپله به دا به مدرسې ته تله، هغه به ورپسې راووته، تر مدرسې پورې به ورپسې راته. هغه ته ما ووایي چې ښه ملګرو تاسو ویډیو وکته، دا وایي جي زمونږ خورکۍ دا وایي چې ما ته به په موبایل باندې داسې وي چې ما سره داسې کار وکړه، ما سره هغسې کار وکړه. خپل مې دي، پردي هم راته نه وایي، خپل راته وایي چې نور څوک مه خبروه. ما سره په موبایل باندې خبرې کوي او غم هم په ما راغلی دی، ښادي هم په ما راغلي، هغې نه باوجود هم ما ته موبایل باندې رنګونه کېږي چې ما سره دا کار وکړه او ما سره هغه کار وکړه. نو مهرباني وکړئ جي، زه هغه ورونو ته پیغام ورکوم په دې کې چې تاسو خپله هم خویندې میندې چې کوم دي په کورونو کې شته دی، هغوی ته هم لږ سوچ وکئ. ځکه ملګرو ډېرې خبرې به نه کوم. تاسو ویډیو وکته، موږ ته خپله رای کمنټس کې ضرور راکئ. ما شاهد مند خیلوال ته راکئ اجازت. ښه ده او بد بریالي اوسئ. د لوی الله فامان.